Assalamu alaikum students, welcome again. This is EEA, Easy English and Pashto. Today is our 25th lesson. ملګرو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د EEA له خوا نه د Easy English and Pashto پروګرام نن د A برخې 25م لوست دی. د A برخې 25م لوست کې موږ لومړنۍ برخه ګرامر لرو. په ګرامر کې د یوې مهمې موضوع څخه چې usage of it دی، یعنې د it د استعمال ځایونه دي، دغې نه بحث کوو. موږ په خپله د it چې دی دا د پروناون دی، I وی یو دی هی شیر دغه ټولو پروناون ډلې دي چې موږ I د ځان لپاره کاروو، یو د تاسې لپاره کاروو، که جمع استئ که جمع نه استئ، مثلا مفرد استئ، که ښځینه استئ که نارینه استئ، موږ تاسې لپاره یو کاروو. هی مثلا د هغوی د ده لپاره کاروو، که چېرته نارینه اوسي هغه لپاره چې کاروو د، یعنې هغه د دغې ته موږ هی کاروو. شي موږ د دغه لپاره کاروو، مثلا کله چې یو څوک ښځینه اوسي هغه. اټ موږ د هغه څه لپاره کاروو چې دغلته اوس موږ دغه یوزیج وایو، د استعمال ځایونه وایو. لومړنی اټ دغه د اټ کلمه چې ده از یوزډ فار سمثینګ انیمیټ، دا د دې لپاره کاریږي تر څو دغه شیان چې بېجانه وي، یعنې سا ونه لري، د هغوی د استعمال هغوی موږ ته تشخیص کړي یا د هغوی موږ ته تشریح وکړي. مثلا اټ از ا چیر، دا یوه چوکۍ ده. چیر تاسې وګورئ هغه شیان، چیر د هغه شیانو له ډلې څخه دی چې هغه شیان لري. عموما تینګز ورته موږ ویلی شو. نو د اټ لومړنی د استعمال ځای دا دی چې هغه شیانو لپاره کاریږي کوم شیان چې سا نه لري، بې سایي، هغه ته موږ څه ویلی شو؟ اټ ورته کارولی شو. نو د بې سا شیانو لپاره موږ څه کاروو؟ اټ کاروو. لکه اټ از ا چیر، اټ از ا بال، اټ از ا بوک، اټ از ا کلاس، اټ از ا پن، اټ از ا بورد، اټ از ا مارکر، اټ از ا ویسٹ کوٹ، اټ از cloth. So different kinds of examples you can make in it. Second, it is used for animals. دا د animals لپاره کاریږي عموما چې موږ د هغوی جنډر کنسیډر په اساني سره نشو کړی. For example, we say that it is a dog. دا یو سپی دی. It is a dog. دا یو سپی دی. You can say it is a cat. دا یو پیشو دی. عموما we cannot consider the gender of dog, the gender of cat. We cannot consider explicitly. We will think, we will go, we will search, then we can understand. So therefore, we use the word it for use explaining of the animals that we cannot consider the gender easily. It is a dog. نو د animals لپاره هم د it کلمه کارولی شو. It's the it is کنټرکشن یا لنډ حالت دی. It is used for people and purpose. ګورئ موږ د people لپاره هی او شي کاروو، که نه ښځینه شي ورته کاروو، که نارینه موږ ورته هی کاروو. مګر کله چې دا په عکسونو کې ګورو، مثلا یو عکس دی دلته، مثلا دې کې یو څوک دی، دغلته چې تاسو دغه عکس ته ګورئ دې ته بیا دا نارینه دی، مثلا دې ته تاسو هی نشئ کارولی. دته باید څه وکاروئ؟ تاسو باید دته اټ وکاروئ. څه ورته وکاروئ؟ اټ ورته وکاروئ. مثلا که چېرته یو عکس راځي ښځینه یي، مثلا ښځینه ده، تاسو دې ته وګورئ. که چېرته لکه عموما موږ داسې زده کړي چې ښځینه لپاره موږ څه وکاروو، موږ هغه لپاره باید شي وکاروو. داسې ورته نشو ویلی چې شي، داسې ورته نشو ویلی مثلا چې دی هی. ګوره دا نارینه دی، موږ ورته هی نه کاروو، دا ښځینه دی، موږ ورته شي نه کاروو، بلکې د دې دواړو په ځای موږ دې لپاره څه کاروو؟ اټ ورته کاروو. ولې ورته اټ کاروو؟ ځکه چې دغه اټ د انیمیټ شیانو لپاره، هغه شیان چې سا نه لري هغه لپاره کاریږي. او دغه شیان چې کوم عکسونو کې دي، دا زموږ لکه زموږ تصویران په عکسونو کې راځي، دغلته موږ سا نه لرو، دغلته موږ لپاره هم څه کاریږي؟ اټ کاریږي. مثلا موږ ویلی شو چې اټ از احمد ان د فوټو، په دې عکس کې څه دی؟ احمد دی. اټس احمد موږ ویلی شو. هی دلته مه کاروئ. سمه ده. اټ is sometime used for small babies. بعضې وخت کې، ځینې وخت داسې کېږي کله چې ماشومان پیدا شي، موږ دغه لپاره که موږ جنډر په اسانۍ درک نشو کړی یا موږ ته پته نه وي د هغې د جنډر، هغه لپاره هم موږ اټ کارولی شو. You can say that it is a newborn baby. دا یو نوی زېږېدلی ماشوم دی. همدارنګه د دې په یوزیجو سره سره که چېرته تاسو مثلا دلته ولاړه سئ، لرې یو څوک ګوري، مثلا تاسې هغه ګوري یا داسې ځان سره حس کولی شئ چې یو څوک دی، یعنې انسان دی، مګر you cannot understand that if he is male or if she is female. You cannot understand and you cannot feel that. In that time you can use it for them. You can say if it is near there, for example لرې لپاره به اټ نه کارېږي. که چېرته نږدې مثلا اخواته یې مخې یا یو چې کې مصروفي، you cannot. it means simply دغه شرط داسې دی، کنډیشن دا دی چې تاسو پوه نه شئ چې هغه نارینه دی او که ښځینه دی، نو په هغه وخت کې هم تاسو هغه لپاره اټ کارولی شئ. for example, it is someone there
under the chair د چوکۍ under the desk یا د میز لاندې دلته څوک دی so ګوري دا به نارینه یي مثلا هغه لپاره هی کارېږي ښځینه یي شي کارېږي مګر as we do not understand and we do not know that if he is male or if he is female so we simply say that it is someone there under the desk thank you there all were the usage at د شیانو لپاره چې ساونه لري حیواناتو لپاره چې موږ یې جنډر درک نشو کړی جنډر مثلا جنسیت ته وایي از یوز فار فوټوز کله چې عکسونو کې نه موږ خلک ګورو همدارنګه د نوي زېږېدلو ماشومان او خلک چې موږ پوه نه شو پوهېدلی چې نارینه دي که ښځینه دي thank you it was the first part of a 25th lesson go to our second part coming towards follow me beautiful beautiful because benefit best boil border beautiful because benefit best boil border beautiful mana د ښکلی څه معنا ښکلی یا ښایسته for example we say that it is a beautiful car دا یو ډېر ښکلی موټر دی what a beautiful scenario څه یو ښکلې صحنه ده because معنا د scenario because mana da zaka samana zaka you didn't come to our home because I didn't come to yours tazamuk kor taranagle no zaka zaha maranagle I didn't study for exam because I failed ما د درس لپاره د امتحان لپاره درس ونه ویلی ځکه څنګه شومه ناکامه شومه benefit معنا د فایده څه معنا فایده You all have to take benefits from the thoughts and services of education Afghanistan. That's told by the education Afghanistan, the services or the khidmatuna fayda jeki. Best mana da ghora. څه معنا ده غوره یو ګډ دی ښه ته وایي یو بیټر دی امره خطر ته وایي یو بیسټ دی خطرین یا غوره ګډ معنا ښه ساده خطر هغه ته وایي چې کله دوو ترمنځ هسې مقایسه کوي مثلا دا وایي چې دا دوه مارکر دي مثلا وایي چې دا ښه دی مګر دا خطر دی یعنې د دې نه ښه دی خطرین یعنې بیسټ دا معنا ده چې درې مارکرز دي مثلا یا ډېر دي په دې ټولو کې یو دا نه ښه دی دغې ته بیا څه ویلی شي بیسټ ویلی شي یعنې تر ټولو غوره بایل معنا د جوشېدل یا جوشول څه معنا ګورې فار ایگزامپل د واټر از بایلینګ اوبه جوشیږي یا پلیز بایل د واټر مهرباني وکړه اوبه جوش کړه یعنې په اور باندې کېږده یا اب ګرمي کې کېږده بارډر معنا د سرحد سرحد یا پوله for example Afghanistan has borders with Iran Tajikistan Pakistan China and Turkmenistan افغانستان د دغه هېوادونو سره څنګه لري سرحد لري for example in Afghanistan there are border police په افغانستان کې څنګه دي د بارډر پولیس یا سرحدي پولیس دي so beautiful because benefit best boil او border thank you very much that was the second part of a 25th lesson let's go to our third part coming to sentences follow me where were you born where were you born I was born in Afghanistan I was born in Afghanistan where are you going where are you going I'm going to gym I'm going to gym where had you gone I had gone to city I had gone to city where were you born mana chirte zagedale vi where have you born were you born chirta zagedale vi I was born in Afghanistan زه په افغانستان کې زیږېدلی وم where are you going معنا چیرته ځې یعنې اوس چیرته روان یې where are you going معنا چیرته روان یې I'm going to gym زه کلب ته ځم یا تمرین ته ځم یا تمرین ته روان یم زم معنا روان یم where had you gone معنا چیرته تللی وې ګوري چیرته ځي چیرته تللی وې I had gone to city زه ښار ته تللی وم
So, where were you born? Mana chirta zagedalevi. I was born in Afghanistan. Pakistan ki zagedalevu. Where are you going? Chirta zi. I'm going to gym. Zatamrin tazam ya club tazam. Where had you gone? Chirta tlelevi. I had gone to city za kharta dalevum. Thank you very much. That was the last part of A28 lesson. And it was the whole of the A28 lesson. Till I'm coming in another lesson, recommending you to Allah have good and happy times.